السلام علیکم ملګرو، الله دې وکړي چې جوړ او روغ یاست دوستانو. یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم. لکه څنګه چې تاسې پوهېږئ دوستانو، د 2019 50 ورځ ورلډ کپ پرون ورځ تېر شو. زه یې ډېر مبارکیانې هغه کسانو ته وایم چې هغه د انګلند مینهوالو دوستانو، ځکه چې انګلند د 2019 ورلډ کپ وګټئ دوستانو. ډېره زبردست لوبه شوې ده دوستانو، ډېره جذابه لوبه شوې ده. راځئ زه تاسو ته په اړه باندې پوره معلومات درکوم دوستانو چې څنګه انګلند لوبه ګټلې ده او په سوپر اور کې دوستانو ګټلې ده. راځئ په سبسکرایب باندې کلیک وکړئ زموږ د چینل ورسره خوا کې په ګنټۍ نښان او په آل باندې کلیک وکړئ ملګرو. راځئ اول زه درته ښیم دوستانو چې څنګه بازي شوې ده دوستانو. اولین چې و دوستانو نیوزیلند بیټینګ کړی و، 242 ټارګېټ یې ورکړی و، 8 وکټ یې له لاسه ورکړی وې دوستانو. نو ورپسې بیا د انګلند بیټینګ و. د انګلند په بیټینګ کې دوستانو تاسې په خپله ووینئ چې بن سټوک ډېره مهمه او په زړه پورې لوبه وکړله دوستانو. د خپل هیواد لپاره یو ورلډ کپ بالکل بن سټوک وګټئ دوستانو. 4 اتیا منډې یې وکولې او نه 50 منډې ورسره بټلر وکولې دوستانو. او 6 وکټ شوې د نیوزیلند له طرفه دوستانو. فرګوسن اخیستې وې او نیشم اخیستې وې، او د دغه له طرفه دوستانو د نیوزیلند له طرفه دغو دوو 6 وکټې اخیستې وې او نورې وکټ شوې دوستانو. د نیوزیلند له طرفه هم دوستانو پلانکټ 3 وکټې اخیستې وې او وکس هم 3 وکټې اخیستې وې. 50 منډې نیکلز کړې وې او ورسره ټایم لاتم هم یو څه منډې کړې وې دوستانو، چې هغه اوس چیرې ده دوستانو، دغه 40 منډې کړې وې تر یو اندازې پورې دوستانو. نو ډېر په زړه پورې او جذابه لوبه شوې وه دوستانو. بیا هم ټارګېټ مساوي شو، انګلند وکولی چې 242 منډې پوره کړي، 243 منډې 241 منډې پوره کړي، 242 یې پوره نه کړې دوستانو. نو بیا ورسره سوپر اور وشو دوستانو. کله چې تاسې وینئ په سوپر اور کې دوستانو انګلند ورته 15 منډې ټارګېټ ورکړی، خو دوی ونه کولی شوی چې هغه 15 منډې انګلند وکولې، خو دوی ونه کولی شوی چې هغه 14 منډې ټارګېټ پوره کړي. نو انګلند په دې طریقه سره وکولی شول چې د 2019 کال ورلډ کپ وګټي دوستانو. دا د انګلند په دې کې ډېره برخه وه، ځکه چې د انګلند په کور کې و، د انګلند په خپل ځای کې و، د انګلند خپل میدان و، هغوی ورسره بلد و. نو ځکه د دوی فیصدي پکې زیاته وه د ګټلو دوستانو. نو زه یې ډېر مبارکیانې هغه کسانو ته وایم چې هغوی د انګلند مینهوال دوستانو. دا و د 2019 کال ورلډ کپ چې تېر شو. موږ او تاسې به بیا هم انتظار کوو بل 20 ورځ یا T20 ورلډ کپ ته. مننه دوستانو، تر بیا پورې د الله په امان.